د لیک لوست سره د ماشومانو لیوالتیا 7 پړاوونه. لوست د علم او پوهې کلي یعنې کنجي ده او د تمدنونو د پرمختګ له تر ټولو ښو وسلو څخه شمیرل کیږي. د لوست له لارې انسان کولی شي چې له پوهانو او لیکوالانو سره اشنا شي او د هغوی له تجربو څخه معلومات ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې ورڅخه ګټه واخلي. څښتن تعالی په خپل رالیږل شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړنی آیات شریف داسې نازل کړ چې هغه مبارک یې لوستنې ته وهڅاوه او ویې فرمیل: ژباړه د خپل هغه پروردګار په نامه یې ولوله چې ته یې پیدا کړې. مور او پلار، ښوونکي او روزونکي باید ماشومانو ته د هغوی د ژوندانه په لومړیو کې هغوی مطالعې کولو ته وهڅوي او په هغوی کې له هماغه لومړیو د مطالعې مینه وروزي. کله چې موږ غواړو ماشومان د مطالعې سره مینه پیدا کړي یا هم عادت شي، نو دا خپل پړاوونه لري تر څو هغه ترسره شي. لومړی کې موږ باید بیکاره کتاب یا کتابچه ماشومانو ته ورکړو تر څو حد اقل د هغه کتاب، قلم یا کتابچې سره اشنا شي، مینه او لیوالتیا یې پیدا شي. دویم، کله چې ماشوم ته کتاب ورکوو باید داسې کتاب وي چې انځورونه ولري تر څو د هغوی ذهن او فکر ځان ته جذب کړي. ټول ماشومان د رنګه انځورونو سره لیوالتیا لري. دریم، د هغه وروسته ماشوم د شیانو نومونه زده کوي. دا پړاو د ماشوم سره مرسته کوي تر څو د نومونو د اخیستلو لپاره ډېرې کلمې زده کړي. دا قلم دی، دا موټر دی، او همدې پړاو کې ماشوم د شیانو په هکله ډېرې پوښتنې هم کوي. څلورم، د دې پړاو وروسته د رښتینولۍ لټون دی چې ماشوم ډېرو انځورونه رښتیني ګڼي او ډېری وخت خپل لاس انځورونو خواته اوږدوي چې دا انځور راونیسي او کله هم یوه منظره ښکلوي. پنځم، په 15 کلنۍ کې ماشوم له نورو سره د یوځای والي څخه خوند اخلي او له نورو څخه د ټولنیزو اړیکو د زده کړې ښه چانس یې همدا پړاو دی. ماشوم له خندونکي شیانو سره خوښ وي او د خوشحالۍ احساس کوي. شپږم، 6 کلنۍ کې ماشوم کولی شي چې ځینې فکري کارونه هم ترسره کړي، نو له همدې کبله دا عمر یې د ذکاوت د پرمختیا سره سره ښوونځي ته د تللو تر ټولو ښه عمر دی. له دغه پړاو وروسته ماشوم غواړي خپل چاپیریال وپیژني چې څه پیښیږي او څه کیږي. اووم، له 9 کلنۍ وروسته ماشوم د خیال څخه حقیقي نړۍ ته ځي او غواړي حقیقي کیسې او داستانونه واوري. نو په دې ټولو پړاوونو کې باید هڅه وشي چې کوم څه چې د ماشومانو لپاره وي هغه ورته برابر کړای او مطالعې هڅولو لپاره مور او پلار پوره هڅه ورسره وکړي.